د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د کابل څخه د بامیانو پر لور. د کرکټ ډیری لوبغاړي په لومړي ځل د بامیانو ولایت ته سفر کوي او په دې سفر کې موږ هم ملتیا کوو. غواړو د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو په دې سفر یو ځانګړی راپور ولرو. مخکې له دې چې د بامیانو ولایت ته ورسیږو، په لویه لارې د افغانستان د ښکلو سردرو او ښکلاګانو څخه لیدنې وکړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شاهدي خوښ دی چې د بامیانو ولایت ته سفر کوي او غواړي د بامیانو ولایت له ښکلو سیمو څخه لیدنه وکړي او یاد ولایت هغه تاریخي سیمې وګوري چې وړاندې یې په اړه اورېدلې وه. د ملي لوبډلې کپتان وایي افغانستان اوس مهال د امن په کور بدل شوی او د هرې سیمې خلک کولی شي په امن کې د هیواد 34 ولایتونو ته سفر وکړي. راغلیو په سفر باندې له خیره د بامیانو په طرف ځو او بند امیر ته ځو، نو بس ټول هلکان هم سره راټول شوي دي، اداري کسان هم دي او هدف هم چکر وهل ده او لیدنه ده د بند امیر نه او امونه، ځکه یو تاریخي ځای ده، نو انشاءالله خوند به وکړي د سفر. باید نور هیوادوالو ته دا پیغام داسې باید راسي، خپل وطن وګورئ، خپل وطن ډېر ښکلی ده او دا وطن به په خپله جوړوو، چې خپله جوړ نه کړو بل څوک یې نشي جوړوی. په بامیانو کې بند امیر او د بامیانو بوتان نړیوال ته د لیدو وړ ځایونه دي. د کرکټ لوبغاړي هم غواړي د بامیانو له هغو سیمو څخه لیدنې وکړي چې د کورنیو سیاحینو ترڅنګ بهرني سیلانیان یې هم تل خپلو ښکلاګانو ته راجلب کړي دي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رحمت شاه بامیان ته د سفر پر مهال وویل بامیانو ولایت ته یې موخه سیاحت ده او په ډاډه زړه پرته له کومې امنیتي ستونزې یاد ولایت ته سفر کوي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د خپل سیاحتي سفر په لومړي سر کې د بامیانو بند امیر سیمې ته ولاړل او هلته یې د بند امیر له بند څخه لیدنه وکړه. په کورنیو او بهرنیو سیلانیانو یې غږ وکړ چې په بامیان ولایت کې امن دی او پرته له کومې ستونزې کولی شي د یاد ولایت له تاریخي سیمو څخه لیدنې وکړي. زه ډېر خوشحاله یم چې نن موږ ټول ټیم او سره زموږ افیشل د کرکټ بورډ غړي راغلي دلته بند امیر ته راغلي اوستو او امنیت ډېر ده دلته، د امنیت نه موږ ډېر خوشحاله استو. نو انشاءالله دې نه پس به موږ بیرته واپس بامیانو ته ځو. نو دلته چې موږ راغلي یو نو ډېر خوشحاله استو، د خوشحالۍ ډېر احساس هم ډېر ده بیخي. نو ټولو هیوادوالو ته مې د هغه پیغام دا چې راسئ په افغانستان کې په هر ولایت کې وګرځېږئ، خصوصا بند امیر ته راسئ. امنیت ماشاءالله ورځ تر بلې په ښه کېدو ده انشاءالله او نور هم ښه کېږي له خیره سره تر څو کولی چې موږ هر یو ولایت وګورو. مو اول سفر هم هستی مو بامیان ولایت وانه کم سی برو این سرک برو این منظیرو ایستی پنداپلی او بعضی جای گلو چه برو این دامونیلو ایستی او هکی بیتون سی چکروان دیوانه برو اینجا گواستی ماتان کرکتران جمعی چی سندیوانه چکروانه داخلی خلق بیتون دیوان چکر خان که او خارجیان به بیتون دیوانه ذکر که برو این منظیرو دار چو سی او برو این هاو دار تو او برو زبردست ورگا سی او خلقه بیتون سی که خوشحالی او امن پلی هنده تانگی ساتی را کرین دی. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی قیس احمد وایي د نړۍ زیاتو هیوادونو ته سفر کړی دی. هغه سکون چې په خپل هیواد کې دی بل ځای نشته. زموږ د سفر موخه هم بامیان ولایت ته نړیوال ته دا پیغام ورکول دي چې افغانستان امن دی او کومه امنیتي ستونزه نشته. چکر ته هم راغلی یو، خو اصلي مطلب د موږ دا و چې موږ نړیوالو ته یو پیغام ورکو چې د موږ په وطن کې ډېر ښایسته امن دی او د موږ وطن په دنیا کې ښایسته وطن دی، خورا ښایسته فضا ده پکې، پرامن دی، سکون دی ورکې او دا هم ورته ووایو چې د موږ په وطن کې اوس امن ډېر زیات دی، سکیورټي ډېره ښه ده. اوس خو الحمدلله امنیت ډېر ښه ده، نو هر سړی کولی شي چې په چکر هر ولایتونو ته لاړ شي، ښې منظرې وګوري او چکرونه ووهي، ځکه چې اوس انشاءالله امن ده، ډېر زیات امن ده.
په بند امیر کې د بامیان والي مولوي عبدالله سرحدیم د کرکټ د ملي لوبډلې ښه راغلاست راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کې د کرکټ ملي لوبغاړو ته ویل چې اسلامي امارت د ځوانانو ملاتړی دی او ځوانان د هیواد پوځ دی. هغه زیاتوي بامیان امن دی، خلک په عادي ډول خپل ژوند مخکې وړي. او دا په سوچ کې مه راولئ چې خدای ناکرده امارت اسلامي له ځوانانو بد وړي نه. ځوانان زموږ دي، زموږ نسل ده. امارت ګوره دا 2 دورې دواړه درته ګټلي دي په سخته قربانیو. اوس تاسې د غاړې ده، تاسې نوجوانان یاست، خدمت ته اوږه ورکوئ چې په کم ځای کې بیکاره خلک وینئ غږ کوئ. دا تاسې زموږ ټول فوج یاست. په دې مه غره کېږئ دا توپک والا فوج اصلي فوجان ته یاست. سلیم صافی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی بیا د بامیان ولایت سفر ارزښتمن ګڼي او زیاتوي په لومړي ځل یې داسې تاریخي ولایت ته سفر کړی دی. هغه زیاتوي په هیواد کې او ترڅنګ یې په بامیانو کې د امن فضا خوره ده او وطنوال کولی شي پرته له کومې امنیتي ستونزې سفر وکړي. د افغانستان پرتله او نورو هیوادونو پرتله خورا فرق شته دی. په افغانستان کې قدرتي ښکلا ډېره زیاته وجود لري. په نورو هیوادونو کې که وګورئ مثلا دوبۍ کې یا نورو هیوادونو کې دوی داسې یو مصنوعي دنیا جوړه کړې ده، یا د چکر دپاره یا د ښکلا دپاره چې خلک وهڅوي راشي چکر ووهي. نو موږ ته الحمدلله خدای پاک داسې یو وطن په لاس راکړی دی چې طبیعي ښکلاګانې پکې موجود دي او موږ ته دغسې فرصت را پیدا شو چې موږ لاړ شو هغه ځایونو نه ننداره وکړو. د ملي لوبډلې لوبغاړو د بامیانو د غلغله ښار څخه لیدنه وکړه او ترڅنګ یې د کرکټ ګڼ شمېر مینوال د بودا د مجسمو مخې ته د لوبغاړو ښه راغلاست راغلي او د کرکټ لوبغاړو د خپل سفر په پای کې د کرکټ یوه نمایشی لوبه هم وکړه. دین روز آمدیم اینجا به خاطر که ببینیم بامیان از نزدیک بند امیر رفتیم، بسیار از امی چکر لذت بردیم و یک هدف ما ای بود که به خاطر که کرکٹ که بازی ملی است، ما همه به افغانستان بازی میکنیم. در اکثر ولایت ها باز کمکی رشد نکرده کرکٹ. هدف ما ای بود که بیاییم اینجا قطع شما بازی هم کنیم، شما هم وطنای خود از نزدیک هم ببینیم و درباره کرکٹ کمی معلومات هم برایتان بدیم. دیگه کلی بچه آمده بسیار خوش هستیم که شما را از نزدیک میبینیم. په بامیانو کې د کرکټ مینوال خوښ دی چې د کرکټ لوبغاړي له نږدې ویني او غواړي په بامیانو کې د کرکټ لوبغالی جوړ شي. خوب هستی؟ نام چی است؟ سلیمان. تر څو دوی هم یوه ورځ تر نړیوال کرکټ ورسیږي. امروز خوشبختانه در ولایت بامیان تیم ملی کرکت افغانستان با کاپیتانش آمده به خاطر تشویق همین ورزشکارا و بازیکنان کرکت تیم ولایت بامیان که واقعا جای خوشحالی است. جوانان بامیان همیش علاقمند ورزش هستند، همه بخصوص ورزش کرکت همچنان در چند سال در بامیان رواج شد و مردم جوانان همچنان در این علاقه دارند، اما چون که میدان صحیح نداره دیگه علاقمندیش علاقمند مردم نشان نمیده. بخواد اگر میدان صحیح داشته باشه و ترینر صحیح داشته باشه. د بامیان ولایت د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه دی. د دې ولایت مرکز بامیان ښار دی. بامیان په هزارجات کې ستر ښار ګڼل کیږي. دا ښار د لرغوني ښارګوټي په درلودلو سره چیرې چې د بودا 2 سترې مجسمې له پیړیو څخه را په دې خوا ولاړې دي چې ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان یې د لیدو په موخه راځي. دا ځل د کرکټ ملي لوبغاړو هم د بامیان له هغو تاریخي سیمو څخه لیدنې وکړې چې وړاندې دې سیمو ته نه وه راغلي.